اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو دوستانو او ملګرو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه مو کولی شو د چاټ جی پي ټي له لارې نه خپله جمله د ګرامر صحیح کړو او د هغې څه ده سټرکچر یې چینج کړو. یعنې له موږ سره یوه جمله ده، موږ نه غواړو چې خپل معلم ته یې ورولېږو تر څو یې چیک کړو، نو موږ نه پوهېږو چې دا غلط ده که صحیح ده. نو تاسې کولی شئ د هغه په ګرامر لکه چاټ جي پي ټي کې دغه ګرامر یې چینج کړئ، نو که چېرې تاسې غلط وي ګرامر، چاټ جي پي ټي به سجیشن درکړي چې هغه به صحیح وي. نو تاسې کولی شئ هغه خپل استاد ته یا چاته ورولېږئ او څنګه یې وکولی شو د همدغې جملې سټرکچر چینج کړو، دغه به هم زده کړو. نو راځئ چې اوس د ګرامر کوریکشن نه شروع کړو. نو موږ په دغه ځای کې یوه جمله ده I am going، نو موږ یې غلط ولیکو with my friends to the to په ځای به in the school today. نو دا جمله مې خلاصه کړه ده. اول به راسئ لکه مثلا په دغه ځای کې تاسو کولی شئ په هغه ځای کې اول کې هم ورته لیکلی شئ او په اخر کې دلته به do the correction do the grammar correction for this sentence. نو چې موږ انټر ووهو همدغه کومه جمله لکه سنټنس لکه دغه جمله چې موږ چې ورکړې وه موږ غلطه ورکړې وه، نو موږ ته ګوره چاټ جي پي ټي چې ده موږ ته ګرامر یې کریکټ کړو. دغه جمله چې ده دا صحیح ده. I am going to school with my friends today. او موږ څه لیکلی I am go with my friends in the school today. نو دا موږ دغه ځای کې غلط ورته لیکوله، خو په دغه چاټ جي پي ټي کې موږ د دې ګرامر یې صحیح کړ، نو موږ ته یې دغسې صحیح ولیکله. یعنې تاسې لکه مثلا په مسیج کې خپل هغه ته لیږئ یا ملګري ته دې لیږې یا د پلار ته لیږې یا هر چا ته لیږې، نو ته نه پوهېږې چې د تا د جملې ګرامر صحیح ده که غلط ده، نو ته کولی شې هغه په چاټ جي پي ټي کې پیسټ کړې کوم دا که بیا چاټ جي پي ټي نه پوښتنه وکړي چې د دې ګرامر صحیح ده یا د دغې ګرامر ته ماته جوړ کړه، نو دی کولی شئ. یا یو بله جمله چې ده ما سره I happy to see my friend. نو په دغه ځای کې بیا ورته راسو دغه ځای کې ورته به لیکو do the grammar correction for this sentence. نو موږ چې انټر وکړو دا جمله موږ I happy لکه غلطه مه لیکلې، خو موږ دغه چاټ جي پي ټي د دې ګرامر یې صحیح کړ، نو موږ ته یې سجیشن راکړ چې تاسې کولی شئ د هغې په ځای دغه یوز کړئ I am happy to see my friends. زه خوشحاله یم چې خپله ملګري مې ووینم. په دغه ځای کې لیکلی وو زه خوشحاله، زموږ غلط ده بیخي، ګوره سمه معنا هم نه ورکوي چې دغه ووایې. دغه ځای کې چاټ جي پي ټي ده موږ د دغې ګرامر یې موږ ته صحیح کړ. اوس به راسو د جملې د سټرکچر جوړولو یا کریکټ کولو او د چینجولو. نو ما دغه ځای کې ورته لیکلي correct the sentence structure. I am going to with my two friends with another shop to do shopping and roam there here and there. نو دا خو لکه غلطه ده، سمه معنا ګوره دا نه ورکوي. نو که چېرې موږ انټر ووهو
نو ګوره I am going with my two friends to another shop to do some shopping and wander around. نو اوس تاسې د دې سټرکچر د دغې جملې چینجولی سئ لکه تاسې دغه ځای کې ورته ویلی سئ make it more funny. نو موږ چې انټر وکړو نو همدغې جملې چې ده داسې موږ ته راکړه د دغې لکه سټرکچر به چینج کړي. I am off with my two besties to another shop. Gonna shops till we drop and roam around like we own the place. نو د دغې جملې چې ده دغسې موږ سره وه د دغې سټرکچر یې ټول چینج کړ. او په دغه ځای کې تاسو بیا هم ورته ویلی شئ لکه make it more formal. موږ چې انټر وکړو نو د دغې جملې چې ده اوس به د دغې سټرکچر چینج کړي. I'm going with my two friends to another shop to do some shopping and stroll around. نو د دغې جملې چې ده ټول دغه سټرکچر یې چینج کړ. که یو څوک یې ووایي ریډیبل. ډېره مننه دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترنه ګټه او پیدا واخلي. او که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نه سي. والسلام.